بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو، چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. ما سره تاسو ګورئ سینیر یعنې ډېر زیات سینیر زموږ استاد هم ګڼل کېږي، احسان حقني صاحب ډېر سینیر جرنلسټ دی، خبریال دی. ما سره نن ټایم یې راکړ، د دې مننه هم. په خطه کې څه روان دي، خاص کر پاک افغان صورتحال باندې او بیا موجوده چې کوم پاکستان کوم دا خطه کې یو رول پلی کوي او بیا داسې صورتحال کې چې امریکا اسرائیل چې کوم حملې په ایران بیا نه پس کم اوس عملیات شروع کړي دي، خاص کر په خلیجي ممالک امریکا څومره هم انسټالیشن دي، بیا نه علاوه اوس سفارتخانې هم ټارګټ کوي. آیا پاکستان هم پکې هغه ضد کې راتلی شي؟ ولې چې دا ورته ډېر نږدې پرېوځي، ولې چې ایران چې کوم د دې وخت کې انتهایی غوسه دی او هغې دغه عملیات ولې کوي. دا ټول سچویشن باندې به خبره کوو، پاک افغان باندې او حقني صاحب نه به خاص کر په دې موضوع باندې چې کوم د پاکستان افغانستان جنجال ده، آیا د دې پیک ته ولې دومره لاړ او مقاصد څه دي او د دې حل به څه راوځي او نقصانات څه پیدا کېدای شي. ولې خو به حقني صاحب زه لږ باندې اپډیټ درته ووایم. بېګا شپې پورې چې کوم اپډیټ راغلي پاکستان مختلف چې کوم دغه تاسو ګورئ په ټي ویګانو هم ګورئ چې پاکستان کومې هوایي حملې کوي، هغه خو تقریبا اوسه پورې 56 حملې یعنې 56 حملې مختلف فضایي حملې چې هغې وایي چې مختلف ځایونه چې کوم ټارګټ کړي دي. هغه سره سره چې کوم بیا په زموږ خیبر پښتونخوا بېګا شپې نه وخته پښتونخوا چې کوم بونډریز دي، بیا بلوچستان چمن بونډریز باندې دغه ځای باندې نښتې شوي دي چې ډېره درنه اسلحه استعمال شوي ده. دغه ځایونو کې چې کوم چترال نه ونیسه تر دغه بلوچستانه پورې بونډریز چې کوم نږدې خلک دي، دواړو اړخ ته پښتانه دي، نو هغو نقل مکني مجبورن کړي ده. ولې چې د سچویشن کې په رجوع میاشتو کې دغه صورتحال شوی دی. اوس تازه اپډیټس کې پاکستان خپل فګر جاری کوي چې دوره کسان چې کوم دي مړه شوي دي او دوره نقصان مې رسولی دی او دغه تخګره کړي دي. او په دغه کې یو خبره راځي، پاکستان چې کوم ورته اوس وایي چې ترک صدر طیب اردوګان رابطه کړې وه، خاص کر په دې سچویشن باندې او بیا په افغانستان په سچویشن باندې. خو پاکستان طرف نه ورته اوس مطالبه ده چې جنګ بندي بحاله کوو، چې کله موږ ته دوه مطلوبه شخصیات چې کوم یو چې کوم نور مسعود دی او بل دویم چې کوم دی حقاني نیټورک چې کوم مشر دی دغه حافظ ګل بدر، دغه دواړه ته مطلوب دي چې دا راکړي، نو موږ به مخته بیا خبرو اترو ته کینو. اوس سچویشن کم جوړ دی، کم نقصانات وشو په دې صورتحال باندې. حقاني صاحب ته څه وایي چې دا کم سچویشن روان شو، آیا پاکستان دوره پیک ته تلل مجبوري وه یا په دې شا باندې څه داسې کیسه ده؟ یاره بس د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې دا صورتحال انتهایی افسوسناک دی او په پاکستان کې به ډېر کم خلک داسې چې هغه به دې جنګ ته خوشحالي او کم چې خوشحالېږي ورته موږ ته هغه صرف په سوشل میډیا په نظر راځي چې هغې په پالیسي لیول والا خلک نه دي او د جنګ او د امن فیصلې کوونکي خلک نه دي، بلکې عام چې کم د سوشل میډیا اکټیویسټ دي، نو هغې د یو رد عمل په وجه باندې په دې جنګ باندې د خوشحالۍ اظهار کوي. نور د پاکستان چې څومره هم سنجیده طبقې دي، که هغه سیاسي دي، که هغه فوجي دي، که هغه مذهبي دي او که هغه صحافتي دي، لکه څنګه چې تا هم وایي چې لکه یو افسوس او خفګان اظهار تاسو وکړو، نو دغه شانتې د هندوستان سره جنګ هم د خوشحالۍ خبره نه ده. اوس د افغانستان سره موږ خو دلته په اسلام آباد کې ناست یو، خو چې کم خلک د هغې سره په ګراوند باندې خبرې اترې کوي او لین دین ورسره کوي، هغه د پاکستان فوج دی او ظاهره ده چې هغې دونه حد ته ورسېدو چې په افغانستان باندې د بمبارۍ نوبت راغی او دا روزانه چې دا کم زمونږ انفارمیشن منسټر یو اپډیټ ورکوي چې دونه کارندې ووجلی شو او دومره پوستې او تباه کړی او دومره نقصان یې ورسو، نو زه چېرته هم لکه په دې اپډیټس ما ته خوشحالي نه ده میلاو شوي، ځکه چې افغانستان نه چې موږ کم ډیمانډ کوو چېرې دغه خلک چې دي دا کنټرول کوي، دا قلار کوي یا دا ونیسئ یا یې موږ ته حواله کوي، نو دا د افغانستان د دې حکومت نه یو داسې مطالبه کول دي کم چې د افغان حکومت زما په خیال د هغې په وس کې نه دي. او ذبیح الله مجاهد او امیر خان متقي وخت په وخت باندې دا خبره کړې ده چېرې کله په پاکستان نه د افغانستان دا مطالبه
چې تاسو په خپل بارډر باندې داسې چې کم انفلټریشن کیږي نو پاکستان به دا وي چې په دې قبایلي سیمو او دا خو 300 کیلومتره بارډر دی، په دې کې ډېر ایریاز داسې دي چې هغه نو مین لینډ ایریاز دي او په هغې باندې زمونږ وس نه رسي. مونږ کوشش کوو نو دغه موقف وس د افغانستان هم دی، اگر چې هغې کل کر دا خبره نه اوس کل کر هم وکړه چې په دې بارډر باندې ډېرې علاقې داسې دي چې په هغې مونږ کنټرول نشو کولی او تاسو زموږ سره شریک شئ، په شریکه مونږ د خلکو خلاف اقدام کوو. نو د افغانستان دغه موقف چې دی دې کې اوس ګوره ډېر لکه یو مونږ په نظر باندې ډېر متنازع غونې یو څیز داسې ټي ټي پي په حوالې سره خبره وکړو چې دا اخر په افغانستان طالبان په دې باندې ولې ولاړ دي یا دغه کسانو سره څه داسې طاقت دی چې هغې په تېرو ورځو کې که موږ لیده کله مذاکرات کېده نو په هغه ټایم کې اعلانات هم وشول، داسې فتوې هم راغلې، یعنې ګڼې کېدل چې یاره ټي ټي پي به هغلته که بیان به هم نشي جاری کولی، دومره پورې سخته و. بیا داسې ګروپونه هغه خپل منځ کې هم داسې شته چې هغې کې ټي ټي پي څه رول پلی داسې طاقت دی چې هغې دې نه مجبوره دي. څنګه چې ما وویل که نه چې یاره افغان حکومت چې دی کم د طالبان حکومت دی د هغې هولډ په افغانستان دومره نه دی چې هغه هلته کې متحرک ټول تنظیمونه قابو کړي او بالخصوص چې کم ټي ټي پي د امریکې خلاف د افغانانو سره د دې طالبانو سره ملګرتیا کړې وه. اوس د طالبانو دپاره یکدم یو یو ټرن اخیستل چې دي هغه مشکل دي. د دې نه علاوه افغان طالبان دا هم وایي چې یاره موږ بالکل د خپلې سیمې د بل یو ملک خلاف د استعمال اجازت نه ورکوو او تېرو ورځو کې د علماو چې کوم کانفرنس و هغه هم یو فتوا هم ورکړه چې پاکستان باندې د افغانستان نه حملې کول شریعت د دې اجازت نه ورکوي او چې څوک دا کار کوي هغه د افغان قانون او د شریعت خلاف ورزي کوي. وګوره دا لکه چې کوم دهشتګرد دی دا خو په فتوا او دلیل باندې نه قابو کیږي، دا د زور خلک دي او دوی به په زور باندې راټینګي. نو هغه زور په افغانستان کې نشته، دا موږ له منل پکار دي. او که پاکستان په دې کې په ډیپلوماسي باندې او په مطلب دا چې د افغان طالبان چې کوم دي د هغې سره په شراکت یو لارې راویسته وی نو شاید چې د ټي ټي پي خلاف د مؤثر کاروایانو امکانات زیات شوی وي، خو مونږ هغه شراکت طرف ته لا نړو او مونږ ټوله ذمواري په افغان طالبانو اچولې ده چې تاسو به دا ټیرریزم آیا دوی په شا باندې دغه شاته هلی دی شي چې دا طالبانو حکومت ختمه وشي یا په دغه کې څه چینجینګ وشي، داسې اثرات ښکاري چې کم د موجوده سټیټمنټ ګوري یا کم نمونه پاکستان دریځ ګوري په دغه کې داسې څه ښکاري؟ ګوره د طالبانو نه مخکې چې کوم حکومت وکړه نو هغه د انټي پاکستان پروپاګانډا کې یو پیک ته رسېدلی او د افغانستان د صدر نواله او د هغې د وزراو پورې آن ریکارډ موجود دي چې هغې د پاکستان د تباهۍ خواهشونه کړي دي، د پاکستان ته د هر نقصان رسولو خواهشونه یې کړي دي او دا یې هم ویلي چې اوس مونږ کمزوري او چې کله مو لاس برشي نو دا به وکړو هغه به وکړو. پاکستان د هغې نه سم تنګ و او د هغې تګ او د د طالبانو راتګ په دې باندې د پاکستانیانو خوشحالي چې دا هم یو قدرتي او یو فطري امر و. پاکستان به ولې دونه حد ته رسي چې هغه حکومت ختمولو خواهش وکړي د کم په جوړولو کې چې د پاکستان لاس او پاکستان په هغې باندې د ټولې دنیا او اوس اخري څه حل طرف ته خبره تاسو ته په نظر راځي چې دې حل به څه جوړېږي؟ ګوره که فرض که تاسو وګورئ په تېره میاشت یو 2 میاشتو کې په پاکستان کې د دهشتګردۍ واقعات ډېر زیات شوي، بیا یو افغان طالبانو یو وزیر دا ویلي چې یاره که ستاسو سره جهازونه دی او الوتکې دي نو زمونږ سره د خودکشو بټالینونه دي. نو که دا خودکش د افغانستان راتلو او د دې فضایي اټیکس په نتیجه کې په پاکستان کې دغه دهشتګردي کمه شي، کمه چې په تېرو ورځو کې لږه غلي شوې هم ده، نو بیا خو دې مطلب دا دی چې د پاکستان د فوج چې کومه فیصله وه هغه ټیک وه او دهشتګرد چې دی هغه د کافیه د پورې د هغې. خو که د دې نه پس بیا هم دا معامله بیا به څه کوو؟ نو که موږ 10 ورځې او کال پس او 2 کاله پس مذاکرات ته راځو نو هغه د اوس نه کول پکار. ابا د اخري پوښتنه به کوو کني صاحب چې تاسو ګورئ ډېر وخت نه تاسو دا خاص کر دغه پاک افغان منیم ګوري نظر ما چوي
چې پاکستان ته افغانستان د خلکو خپل ریلیشن چې کم دی بیا دی وخت کې پاکستان چې کمی پالیسیانی عام ولس خلکو ته سخت کې نه دا تاسو ګوري لارې باندې یا بل تر او بسلو په زور هغه سلويخ 50 کاله خلکو دلته چې کم کاروبارو هغه وبسل یا کم د زور زورانی وشوي یو خو د شتګردي یو خو عام ولس چې هغه پاکستان سره هم مینه لري نو دغه په نتیجه کې څومره نفرتونه خواره شو نو د پاکستان په پالیسۍ کې چې غټه کمې دی کنه هغه دا د چیرې په زور باندې مسله حل کول چې دی دا نشي کېدی او د افغانستان خلک چې دی هغه داغونه بغیر زمون نه کېږي لکه مونږ د یو بل ګاونډیان مونږ د یو بل نه تښتېدی نه شو او دا یو د شمار یو څو دهشتګرد به راځي هغه په پاکستان کې بم دماکې کې د هغې بدل به مونږ د هغه لکونو افغانانو نه الو کم چې په دې بارډر باندې په اجازت باندې په قانوني کاغذ باندې تګ راتګ کې هغې ته مونږ لاره بندو او چې کم کس بې اجازته بې کاغذه بې قانون راځي نو هغه مونږ نشو ودرو لکه دا زموږ کدی په شا زو ډېرې تیرې پالیسیو نه کامیانو خبره هم ده خو एकदम سختی एकदम هغه نه به ډېر زیات نقصانات تاسو ته موجوده راتو کې سخت کاری چې مستقبل کې زموږ افغانستان کې که غربت زیاتی نو دا د پاکستان تاوان دی که افغانستان کې دا تباهی کوم چې روانه ده او بدامني نو دا غي بوج به لازما په پاکستان پروزي نو د پاکستان لپاره یو روغه لاره خداوه چې کم دهشتګرد دي هغې لپاره د افغان حکومت په شراکت د افغان عوامو په شراکت افغان عوام هم د دې شر شدت نه تنګ شوي دي خو دا په دې سوشل میډیا چې دا سکسان د امریکې نه او د برطانیې نه او ریسنټلی د هندوستان نه په سونو اکاونټس برآمد شو چې ټویټر او فیسبوک یو دغه هغې اپریټ کوي او د پاکستان خلاف داسې پراپګنډه کوي چې کته د پاکستان په حق کې یو خبره کوي نو هغه خبره نه کوي ډایرکټ کنزل کوي او ډېر بدې راځي لکه په شا باندې موږ دام غړو چې د نفرتون یا دی سټیج ته پاکستان تللو په شا باندې د خلکو لاس هم دی کې د هندوستان انویسټمنټ دی په دې کې د نورم هغه ملکونو انویسټمنټ دی کم چې د پاکستان بدخوا دي کم چې د افغانستان بدخوا دي خو که دا شر جوړیږي دا د دوانو له جوړیږي او که جوړیږي او امن او خوشحالي راځي هغه هم د دې دوانو په شریکه ده نو زه مو چیرې په دې کې افغانانو له ډېره غټه ذمهواري په هغې راځي خصوصا هغه افغانان سوشل میډیا انفلوئنسرز چې هغې د جنګ له هوا ورکوي او په پاکستان کې هغه خلک چې ډېره موده هغه د دې افغاني نفرت انګیز بیانیې نه لا تعلق و هغې هم اوس په دې جواب کې انوالو شوي دي او افغانستان په باره کې هغه خبرې کوي کوم چې په تېر 100 کاله کې چا نه دي کړي نو د دې سوشل میډیا په ځای د دې چیرې د دې معلوماتو د دې سیلاب په نتیجه کې موږ زیات انفارمډ وي او صحیح فیصلې مو کړی وي هغه غلط معلوماتو موږ جنگ ته ورنږدې کړو نو زه یم چیرې په سوشل میډیا هم روغ خبره کوم سټیټ یو چې کوم د پښتانه لیډرشپ یعنی مولانا فضل الرحمن په شانت قدور شخصیت هغه شانتي نور کوم ګورو سراج الحق صاحب تیر وزلاړ هم په دې افغانستان دورې باندې هم دغه شانتي نور کوم علما کردار وګورو دلته کې د دونه کمی ولې دو خاموش دي او د سټیټ یا دوسرغه پالیسی نه وړاندې کوي یا د دو مخته کوي نه یعنی خیبر پښتونخوا خو فرن منیم راغلی و چې افغانستان په معامله کې موږ سټیک هولډر یو او موږ به د کې نه پرېږدي خو دغه سټیټ دلته کې تاسو ګڼئ چې دغه مشرانو پښتنو مشرانو یو غټ سټیک هولډر صوبې نظر اندازه کول او د پالیسي مخکې وړل یاره د صوبې د نظر اندازۍ هو نور داسې وجوهات دي چې په صوبایي حکومت کې موجود دي او هغه د وګوره چې دیو لکه په کم وفاقي سطح باندې مرکزي سطح باندې که د فلسطین په باره کې کانفرنسي دیو د هغې بایکاټ وکړو د افغانستان په حوالې سره کانفرنسي دیو د هغې بایکاټ وکړو نن هم د افغانستان په حوالې سره افغانستان او بین الاقوامي حالاتو په حوالې سره کانفرنس و دیو د هغې کې بایکاټ نو چې ته په خپله باندې د مین سټریم پالیټکس نه تښتې نو بیا ته دا ګیله نشي کولی چې یاره زمانه چاته پوس نه او بل د مشران خو ګیله من هم دي مولانا فضل الرحمن تېر ورځ ما سره اسمبلی کې مولانا صاحب هم سراج الحق صاحب هم او دا کم علما چې دي یا باثره غیر سرکاري خلک دي هغې هم د حکومت نه دغه ګیله لري چېرې د افغانستان په حوالې سره د پالیسۍ کې د دیو شراکت امر نه دی څومره چې پکارو او بل طرف ته فوج کم چې په بارډر موجود دی او کم چې په میدان جنگ کې دی او د هغې سره دو آپشنز دي هغې سره بیا ګری ایریاز نشته یا بلیک دی یا وایټ دی هغې به یا ډس کوي یا به نه کوي یا به مري یا به بل وژني نو
اوس په دې بریفینګ کې امید ده چې په دې کې به فوج هم بریفینګ ورکړي او هغوی به څه داسې خبرې کړي دا چې نن د هغې نه موږ اجلاس خبر- کوم وشو آه، په دې آه. اجلاس باندې وزیر اعظم په خو صدارت دا کې ښه وشو. خبره ده چې ټولو یو متفقه آه. خبره وکړه چې یاره په دې موقع باندې موږ له قومي یکجهتۍ د اتحاد او د اتفاق اظهار پکار دی او که په افغانستان کې واقعي داسې عناصر یي او یقینا چې شته چې په هغې د طالبانو د حکومت لاس نه رسي نو پکار ده چې د دې ایر سټرایکس په نتیجه کې هغې کمزوري شوي او د طالبانو په هغې لاس بری نو نن دی او که سبا دی دوی دواړه به د یو بل سره روغېږي او دا چې موږ د عام سړی چې پکې دل کېږي که نه هغه چې وایي خانان به بیا سره خاناني آه. پکې بدل شي د رامبیل چامبیل ګلونه ګلونه نو بالکل د رامبیل چامبیل ګلونه په اسلام آباد کې داسې افغان مهاجرین دي چې د هغې ټول کاغذونه پوره دي پاسپورټ شته پاکستان ویزه پرې لګېدلې ده ویلډ ویزه ده د دې باوجود پولیس د هغې د دې مجبورونه غلطه فایده اوچتوي او د دیو دپاره د ماحول افغان سوشل میډیا انفلوئنسرز هغه خراب خرابوي کړی دی. بالکل نو دغه نه خرابول پکار دغه ته پکار د ده چې افغانستان نه چې یو الګ کینې او شنه جنډه او سره جنډې کې ښودي او د پاکستان واره کې روغ خبرو کې په پاکستان کې خو کافي حده پورې د افغان مهاجرینو لپاره خپل رونو ته دا کیسه خرابوي خپل کیسه اوس اخري رزو شارټ ټاکو کې ایران سچويشن لکه حمله وشو ایران ته ډیر غټ نقصان ورسولو یقینا چې ایران اوس زخ غوسه ده ولې چې هغه سپریم لیډر یا بیا پاکستان کې هم په هغه باندې ډېر سخت غم راځي ده بلکې ډېرو ملکونو کې ده بالکل ولې چې د خامنه‌ای صاحب یو په ایران نه بلکې دنیا کې هغه فالوورز دي خو سچويشن ډېر بدل شو بالکل. چې کم ایران حمله کوي خلیج ممالک هغه ټارګټ ولې چې امریکا ته هغه لاس رسی نه گو کې چې هغه خپل کوشش کوي اسرائیل پورې اوس خلیج ممالک دغه سچويشن کوم جوړ شوی اوس کې دي شي موجوده حالاتو کې بحران هم جوړ شي تیل ګیس چې کوم هغه کوي په دې نظر کې پاکستان مینس کې گیر دی فلحال لکه خاموشي به موږ ورته وایو خو گیر دی نه پاکستان ښه اکټیو دی او پاکستان وزیر خارجه په سعودي کې او په قطر کې او د ایران او د سعودي ترمنځ یو ډېر غټه غلط فهمي په وجود کې راتلونکې وه کومه چې د پاکستان د مداخلت په وجه باندې هغه سیټل شوه او سعودي ایران له دا ګارنټي ورکړه چې یاره زموږ ځمکه به ستاسو خلاف نه استعمالیږي او ایران سعودي له ګارنټي ورکړه چې موږ چې د کم ځای نه زموږ خلاف اکشن کېږي په هغه به موږ ټارګټ کوو نور د سعودي زموږ رونه دي سعودي برادرز د ایراني وزیر خارجه په ټویټ کې د سعودي دپاره چې کله هم نوم اخلي نو سعودي برادرز هغې وایي نو پاکستان په دې کې یو ډېر اهم رول دی او پاکستان یو حیثیت هم لري او د پاکستان په خپله پسټیک دی خدا نه خواسته که په ایران کې د رژیم چینج د واقع وشي نو دا خو به اسرائیل راشي زموږ په ګاونډ کې به هغه موږ ته ناسي بالکل بل طرف ته افغانستان سره زموږ دا حل دی د هندوستان سره زموږ دپاره ډېر مشکلات دي خو شکر دی پاکستان کې دومره دم خم شته چې په اسانه باندې څوک پاکستان ته لاس نشي اچولی خو په دې کې دا ګوره د اسرائیل چې دي که نه دا په میډل ایسټ کې یو غیر قانوني انټیټي ده بالکل یو قانون د دې اجازه نه ورکوي دا په اوچ لک زور دغه جوړ کړی شوی دی او په تېر 80 کاله کې اسرائیلو یو ځل هم کوشش نه دی کړی چې د خپل چمګاونډ سره ښه تعلقات جوړ کړي همیشه یې برید تاو کړي دي همیشه یې حملې کړي دي ډزې کړي دي لیډرشپ وجلی دی په لبنان کې په شام کې په سوی ورته په دې قطر باندې هغې او په ایران باندې هغې مطلب دا چې میزایلې ورولي دي او د هغې ایجنډه بالکل واضحه ده چې هغه د سعودي پورې راتلل غواړي نو اوس د ایران په دې جنگ کې ایران خو په اسرائیل پسې نه تللی چې حمله یې پې کړې ده نه ایران په امریکې پسې تللی دی دا خلک چې د خامنه‌ای په دې شهادت باندې خفه دي نو د هغې وجه دا ده چې هغه یو بېګناه کس شهید شوی دی او امریکا پسې د هغه سد سمندر پار نه راغلی ده او اسرائیل پسې د هغه ځای نه راغلی دی او په دیو باندې هغه حمله آور دي نو د دې حملې په نتیجه کې که پاکستان د مشکلات شته خو که دا امت مسلمه په شریکه باندې او یو مؤثر پالیسی نه جوړی نو پرون عراق بل ورځ شام بل ورځ اردن او نن ایران دی سبا ورځ د پاکستان نمبر به یا به د سعودي نو زم چیرې په دې کې ما ته دا مستقبل ښکاری نو دا په دې ورلد کیپټلز کې په دې اسلامي کیپټلز کې چې دا کم بادشاهان ناست او کم قائدین ناست هغه په دې خبره نه پوهیږي ضرور پوهیږي نو که پوهیږي نو د هغې بلا ته وس نه مخنیوی کول پکار دي وس به مخنیوی ممکن دي شاید چې سبا بیا ممکن هم نه
ډیره مننه کني صاحب، تاسو ډیر زبردست تعظیم او کوم خبر پکې پټ وي هغه هم تاسو شیر ک یقینا چې تاسو به نن کوم زموږ دا ویلاګو دینه به تاسو سره ډیر معلومات هم ترلاسه شوي او تاسو نه خواست دا دی چې تاسو خوښ شوي نو نور سم شیر کړئ او لایک سبسکرایب لازمي راکړئ. ډیره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.